خپل پیغمبر وپېژنئ محترمو ورونو او چې د دې پیغمبر خبره په کوم ځای کې راشي کنه نو په سر سترګو ښکلوی دې تندي سره یې لګوه او دا وایه مړ به شم ټوکړې ټوکړې به شم خلک به مې یاره کي خلک به مې ختم کي مړ به مې کي خو د دې پیغمبر دا خبره نشم پرېښودی داسې به کوئ که نه به کوئ د پیغمبر خبره به ټول نه اوچتوي که نه به وي د پیغمبر خبر به ټول نه اوچتوي که نه به وي نه د یو امام خبره پیغمبر ته رسي نه د یو محدث خبره پیغمبر ته رسي نه د یو مفسر خبره پیغمبر ته رسي نه د یو عالم دین مفتی کائنا من کان د پیغمبر نه علاوه چې په مخلوقاتو کې څوک هم دي خبره هغه ته نه رسي دا عقیده زموږ د ټولو ده نو چې کله دا خبره ده هېچا هغه د هغه خبرې ته نه رسي او نه مقابله کولی شي نو بیا به موږ د هغه په خبره باندې د چا خبرې له ترجیح نه ورکوو او چې په کوم ځای کې د پیغمبر خبره راورسېده موږ به د هغې سره ودرېږو او په هغې باندې زموږ عمل دی نه به ترې مخکې ځو او نه به ترې وروسته ځو دغه زموږ منهج دی او دغه زموږ موضوع ده موضوع زموږ دغه ده ما چې کله اول ورځ اعلان د دې دغه دا ولیدو د دې کانفرنس ته او لیکلي وي کانفرنس عنوان دی د ختم نبوت په دې مسله باندې خبرې کول او دغه شان د حرمینو شریفینو حفاظت ما په دې زړه کې وم دغه مسلې دین د اهل حدیثو دا دواړه مسلې زموږ دي د پیغمبر د نبوت د ختم نبوت مسله بیانول په هغې باندې مناظرې کول په هغې باندې ځان ختمول ځان خوري کول دا کار هم د اهل حدیثو د سلفیانو او دویم د الله د کور حفاظت کول د مکې د حرم مکی او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات دفاع کول دا کار هم د سلفیانو دی الله سبحانه وتعالی د عزت موږ له راکړی زموږ کانفرنس هغه صحیح زموږ کانفرنس چې واورو وی کانفرنس دی په عنوان د دې سیرت د امام الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم سیرت کانفرنس دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کانفرنس دی لکه سی کانفرنس دی تحفظ ختم نبوت خایله کانفرنس دی سی انکار فتنه د انکار حدیث چې کوم راوتی ده د دې رد کول په دې باندې کانفرنس هغه کانفرنس دی سی دی عظمت قرآن باندې ودی خبر ما د پیغمبر پوری کوله ګوره زمون کانفرنسونه دی